د فلسطینی سرچینو د معلوماتو له مخې د اسرایلو جنگي الوتکو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس اسلامي غورځنګ پر سیاسي دفتر هوایي برید کړی. ویل کېږي چې دا برید د ښار په یوه ګڼمېشته سیمه کې ترسره شوی، خو د حماس د مشرتابه شورا غړي او د دفتر مشران له پیښې روغ وتلي او په خوندي توګه له سیمې ایستل شوي دي. حماس ته نږدې سرچینو الجزیرې ته ویلي چې دغه برید د اسرایلو د ناکامۍ څرګندونه ده او د مقاومت مشران به خپلو سیاسي او تنظیمي فعالیتونو ته دوام ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د برید په غبرګون کې د اسرایلي ځواکونو دا اقدام په کلکه غندلی او هغه یو بې پروا د حاکمیت ضد او د سیمه ییز امنیت خلاف عمل بللی دی. بل لور ته د منځني ختیځ ځینې رسنۍ راپور ورکوي چې د حماس هغه پلاوی چې د اوربند پر وړاندیز بحث کاوه هم له برید خوندي پاتې شوی دی. تر اوسه رسمي قطري چارواکو د برید د جزئیاتو په اړه نور څه نه دي ویلي، خو الجزیرې د حماس په حواله خبر ورکړی چې د غورځنګ مشران خوندي دي، که څه هم د دوی د قیادت مرکز بمبار شوی دی.